امریکا د هند لپاره له پاکستان سره څه وکړل؟ په دې اړه پاکستان تازه څه ویلي دي؟ ولې زور ورکړی دی؟ دا په دې ویډیو کې وګورئ، خو له هر څه مخکې یوټیوب چینل زموږ د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې ځینې لوړپوړو امریکایي سناتورانو ځینو نړیوالو اژانسونو ته په خپلو تازه څرګندونو کې خبرداری ورکړی و چې پر یوه داسې طرحه یې کار پیل کړی دی چې له مخې به یې امریکا پر پاکستان د پخوانیو بندیزونو سربیره نوي بندیزونه هم ولګوي او ورسره به یې پر نړیوالو مرستو هم بندیز ولګیږي. سناتورانو د دغه بندیزونو لوی لامل د افغانستان په اړه د پاکستان دوه مخې پالیسۍ بللې چې د امریکا سره پاکستان په دې وروستیو تحولاتو کې مخته وړی دی. خو په ورته مهال د پاکستان دغه اقدام ته ځینو لوړپوړو پاکستاني چارواکو د یاد هیواد پارلمان مخکښو غړو په ګډون د پاکستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر په خپلو تازه څرګندونو کې د امریکا وروستیو پریکړو ته په اشارې ویلي دي چې امریکا باید د وروستیو پریکړو او سختیو نه د پاکستان پر وړاندې په شا شي، کنه بدې پایلې او عواقب به ولري. فواد چودري زیاته کړې د امریکا د پاکستان پر وړاندې غلطه لاره انتخاب کړې ده او باید ملګری مملکت وپیژني. د پاکستان اطلاعاتو وزیر چې تازه په تازه یې له رسنیو سره خبرې کولې ویلي دي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو یو لوی لامل هند دی. نوموړي زیاته کړه چې هند د پاکستان خلاف په نړیوالو سټیجونو کې او ځینو مهمو غونډو کې د یاد هیواد ناسم راپورونه خپروي ترڅو نړیوالو ته پاکستان بې اهمیته ثابت کړي. د یادولو وړ ده چې فواد همداشان د هند هغو کړنو ته په اشارې ویلي دي چې هند امریکا ته د دروغجنو اسنادو په شتون داسې طرحه وړاندې کړې ده چې ګڼې پر پاکستان بندیزونه زیات او ورسره د پاکستان په لوړپوړو چارواکو څارنه زیاته شي او په وینا یې د هند په لمسون امریکا مجبوره شوې ده چې پر موږ بندیزونه ولګوي. ډیره زیاته مننه چې د دې ویډیو تر پایه راسره وئ. دا چې امریکا پر پاکستان بندیزونه لګوي ښه کار کوي که بد، په دې اړه تاسو راسره خپل نظریات په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان.